د خدای لپاره تاسو د حال په خپل وګورئ چې خارجي کرکټ بورډونه څه کوي او زموږ کرکټ بورډونه څه کوي. دغه ویډیو سره تر اخره وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ او قضاوت تاسو خپل وکړئ. ګرانو مینوالو، السلام علیکم. ټولو هیوادونو کرکټ بورډونه د روان 2020 کال کې د ترسره کیدونکو سیالیو سکیجول اعلان کړي، خو زموږ پښتون په نامه مشر غلی او خاموشه ناستي او ننداره یې کوي. لنډ مثال درکوم چې آیرلینډ د افغانستان سره یو ځای د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په 2018 کال جون میاشت کې بشپړ عضویتوب ترلاسه کړ. د دوی کرکټ بورډ د ښه مدیریت په اساس وتوانېدل چې په روان 2020 کال کې د سترو لوبډلو سره سیریزونه برابر کړي. آیرلینډي لوبډله دغه نوی کال د ویسټ انډیز له دورې پیل کړ. یا د لوبډله اوس مهال ویسټ انډیز ته رسېدلی او له دوی سره به د روانې جنورۍ میاشتې په 9 او 9 نیټه 2 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. له دې سیالۍ وروسته آیرلینډ د بنګلادیش خلاف د 3 ورځنیو لوبو کوربتوب ترسره کوي او دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړۍ ورځنۍ سیالۍ د می میاشتې په 14مه، دوهمه به د می میاشتې په 14مه او وروستۍ ورځنۍ لوبه به د می په 19مه نیټه به فیلفاسټ ښار کې ترسره کړي. د همدې سیریز وروسته په جون میاشت کې په خپل کوربتوب له نیوزیلینډ لوبډلې سره 3 ورځنیو لوبو سیالۍ لري. په جولای میاشت کې پاکستاني لوبډلې سره 2 شلوریزې لوبې په خپل کوربتوب سره لري. سپټمبر میاشت کې له انګلستان سره د 3 ورځنیو لوبو سیریز په مخ کې لري. لنډه دا چې زموږ کرکټ بورډ چارواکي یوازې دې ته په انتظار ناست دي که چیرې کوم کرکټ بورډ ورته غږ وکړ چې راځه یو سیالۍ به وکړو. وروسته د رسنیو په مخ کې غورو دربو ته دوی پرېږده او ادعا به هم کوي چې دا سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ په هڅو برابره شوي، خو په اصل کې به دوی ورنه خبر هم نه وي. په ټوله کې 2019 کال د افغانستان کرکټ لپاره په دې ښه نه و چې د لوبغاړو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او کرکټ بورډ کې د سیاسیونونو شتون دې ته لاره هواره کړه چې له یوې داسې لوبډلې څخه چې د خلکو او مینوالو په زړونو کې ځانګړی ځای درلود، مینوالو به یې لوبو ته شپې سبا کولې، زړونه ترې داسې تور کړل چې اکثرو ته د لوبې لیدل هم خوند نه ورکوي. له دې وړاندې زموږ په بورډ کې ځینې داسې مشران هم تیر شوي، که څه هم چې افغانستان به فول ټیسټ ممبر غړیتوب هم نه درلود، خو سیالۍ به یې هر وخت له سترو لوبډلو سره برابرولې. خو کرکټ بورډ کې له هغه وروسته جنجالونه او سیاسونه زور واخیست. کله چې عاطف مشعل د کرکټ بورډ مشر وټاکل شو، د نه یوازې د سترو بهرنیو لوبډلو سره سیریزونه برابر کړل، بلکې په ټیم کې د داخلي لوبغاړو سره د کرکې او دوکهبازیو سیریزونه برابر کړل. او هغه لوبغاړي چې په چپسو سره به لوبډلې ته بریاوې ور په برخه کولې، اوس د ډالرو په بوجیو سره هم لوبډلې ته بریاوې نشي ور په برخه کولې. زموږ اوسنی پښتون په نامه مشر دومره هم نشي کولی چې د استرالیا په کوربتوب د 2020 کال نړیوال شلوریز جام پورې چې د سپټمبر او اکتوبر ترمنځ سرسره کیږي 100 سیریزونه د سترو لوبډلو سره برابر کړي. دی به ځکه ملامت نه وي چې د نورو لوبډلو سره د سیریزونو برابرول د افغانستان په اساسي قانون کې شتون نه لري. هندوستان، بنگلادیش، آیرلینډ، نیوزیلینډ او ان تر دې زیمبابوې هم د 2020 کال پر مهال د سیالیو د ترسره کولو سکیجول او خپل پلانونه اعلان کړل، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فیل په غوږ کې ویده شوي دي او هغه کسان چې بورډ به وخت نا وخت له خوبه راویښوه هغوی ته هم د خوب ګولۍ ورکړي دي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.